پښتون د اشرف غني په نوې دوره کې هیله شته چې سوله راشي. په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون نن په خپل فیسبوک پاڼه باندې په ژوندۍ بڼه راغلی و. نوموړي د پی ټی ایم د فعالیتونو ترڅنګ د ټاکنو په لومړي پړاو کې د ولسمشر محمد اشرف غني بریا ته په اشارې سره وویل چې ولسمشر غني په نوې دوره کې هیله شته چې په وطن کې امن او سوله راشي. منظور پښتون په خپل خبرو کې وویل نن هغه ورځ ده چې په پاکستان کې په بشیر بلور باندې د برید شوی و چې هغه مهال نوموړی په شهادت رسیدلی و، خو ورسره په څنګ کې نن د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلې هم د محمد اشرف غني وګټلې چې په دې توګه ورته دعا کوو څو په افغانستان کې سوله امن راولي او روانې جګړې ته پای ټکی کېږدي. پښتون زیاتوي هیله او تمه شته دی چې محمد اشرف غني په نوي حکومت کې به د افغانستان کې سوله راشي او یو سوله ییز حکومت به جوړ شي. له هرې خوا جګړو ته به د پای ټکی کېښودل شي بلکې ښه ژوند به روان شي. د پی ټی ایم مشر منظور پښتون په نننۍ بحث کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په وروستۍ فعالیتونو باندې هم وغږېد. هغه وویل چې یا د رښتینې ډله لا هم چوپه خوله نه ده ناسته بلکې له یو او بل سره یې خپلمنځي پراخې ناستې روانې کړي دي چې په دې توګه به ستونزې له نږدې حل کوي. منظور پښتون د خلکو هغه ادعا هم رد کړې ده چې ګواکې غورځنګ د پاکستاني ریاست یا سخت فشار لاندې دی او مهمې جلسې غونډې احتجاجونه یې بند کړي دي. د هغه پر وینا لا هم دوی په دې هڅه کې دي چې پراخې غونډې وکړي ترڅو د پښتنو حقونه وغواړي. نوموړي له پاکستان ریاست څخه یو ځل بیا شکایت وکړ چې په یاد هیواد کې د پښتنو میشتو سیمو کې د پوهنتونونو، ښوونځیو او نورو مهمو پرمختیایي کارونو لپاره ټاکل شوي ځمکې بیرته په خپل واک کې اخیستې دي او په زور یې لاندې کړي دي. د پښتون پر وینا پاکستاني ریاست د دوی د اوسېدو په سیمو کې غرونو کې ګڼ شمېر وسلوال ځای پر ځای کړي دي چې له همدې کبله به 2019 د جنورۍ د میاشتې په 12مه نیټه د یاد غورځنګ له لوري د زرګونه پښتنو پښتون کې یوه لویه غونډه او احتجاج ترسره شي چې یاد ریاست پر ضد یو ځل بیا راپاڅېږي. نوموړي د خبرو پر مهال وروستیو کې دا هم وویل چې په یاده نیټه به د غونډې کې په زرګونه پښتانه، سپینګیري ځوانان، خویندې او وروڼه ټول سره په ګډه راټول شي او پښتنو په سیمو کې به د روانو ظلمونو هدفي وژنو پر ضد غږ پورته کړي. د یادولو دا منظور پښتون وروسته له هغې ولسمشر غني ته له نوي حکومت څخه د سولې راوستو غوښتنه وکړه کله چې د محمد اشرف غني په مشرۍ د دولت ساز ټیم تر ټولو ډیر 50.4% رایې وګټلې او لومړی مقام یې خپل کړ.